ناپاکواله ناپاکی چې دا دا چې بنی آدم ته لګي او کیږي د دې دوه صورتونه دي. یو ته حکمی ناپاکواله ویل کیږي، نجاست حکمیه ورته وي، نجاست حکمیه، او یو ته نجاست حقیقیه ویل. نو نجاست حقیقیه خو دغه ته وایي چې هغه سيزونه چې هغه شریعت ورته ناپاک ویل دي او دا غوی نه د پاکوالی حکم ورکړ دی، په هغوی کې څه شی د په جسم لګي یا په جامه لګېدلی یا کوم ځای چې دی عبادت کوي هلته لګېدلی، دغې ته نجاست حقیقیه ویل کېږي. او نجاست حکمیه دې ته وایي چې ظاهري جسم د ده باندې څه قسمه چې دنو پلیت شي نه دی لګېدلی، خو شریعت د ته ویل دي چې نه ته په دغه حال کې ته ناپاکې او ته به ځان پاکې. په هغه حال کې د بني آدم کېدل چې هغه ته شریعت ویل دي چې دا حالت ستا ناپاک دي، پلید دي، او دینه به ته ځان پاکۍ څو پورې چې د ځان نه یې پاک کړی مونځ نشي کولی، د قرآن مجید تلاوت نشي کولی، دغه حالت ته نجاست حکمیه ویل کېږي. حکم دی چې دا حالت دی ناپاک دی، اوس ظاهري په هغه کې څه شی نه ښکاري او دې ناپاکوالي ته حدث هم ویلی شي. اوس پکې دې کې دوه صورتونه دي، یو ته حدث اکبر وایي، یو ته حدث اصغر وایي. یو هغه ناپاکواله دی چې هغې ته غټ ناپاکواله ویلی کېږي، او هغه دی چې جسم بنی آدم باندې غسل واجب شي. داغه مثال په تور باندې کورواله ده وکړو، دته حکم دی د اسلام چې ته اوس ناپاکه شوی، حالانکه په ظاهره به د ټول جسم ناولې نه هغه به ګن نه لګېدل، خو اسلام شارع علیه السلام ویل دی چې ناپاکه پاکی به حاصله، غسل در باندې لازم دی، غسل بکې اوبو باندې بزان وینځي، د غسل چې کم طریقه د مخکې را روانه ده په هغه طریقه به غسل حاصله، نو ته به پاک کېږي، بیا به مانځه ته وزرېږي، مونځ به کوې او قرآن کریم به اخلې، د هغه تلاوت به. او دویم ته حدث اصغر ویلی کېږي، وړه ناپاکي. مثال په طور باندې یو سړی وده شو او راپاڅېد، وده شوی او راپاڅېدو، اوس اسلام دته وایي چې ته مونځ کوې، قرآن په لاس کې اخلي، نو اودس به کوې، ته ناپاکه شوی، نو اوس ظاهره باندې د ده په جسم هېڅ ګندګي هم نه ښکاري، نه ناولی شوی دی، نه څه ناولتیا پرې ښکاري، خو شریعت ویل دي چې ته ناولی شوی، وده شوی وي، پاڅېدلی، نو ته ناولی شوی، ته به چې دی نو اودس کوې. دغه شانته د یو سړي نه باد لاړو، نو ظاهره باندې په ده څه ناولتیا نه ښکاري، خو اسلام ورته وایي چې ته ناولی شوی، ته به اودس کوې. دې ته نجاست ناپاکوالی وړوکی ویلی کېږي چې اودس ترې نه لازم. او چې کوم صورت کې پې غسل راځي، نو هغه ته حدث اکبر لویه ناپاکي ویلی کېږي. دغه دواړو ته حکمي ناپاکي ویلی کېږي ځکه چې په ظاهره جسم د ده څه نه ښکاري، خو اسلام او شریعت ویل دي چې لکه په دې صورتونو کې ستا جسم ناپاکه شی دی، ته الله ته نشي ودرېدی، ته د هغه کلام په لاس کې نشي اخیستی، څو پورې چې د غسل نه یې کړی او څو پورې چې د اودس نه یې کړی. نو اوس که حکمي ناپاکي لکه چې دا ما ووی چې غسل پې واجب شوی دی، هغه حالت کې دی، یا اودس پې چې دی نو واجب شوی دی، هغه حالت کې هم څو پورې چې د ځان نه یې پاک کړی، نو د ده عبادت قبول نه دی،
د عبادت نشي کوله او د چې دنو مز د نشي کوله تلاوت کلام پاک د نشي کوله او که حقیقتا نجاست په لګیدلې لکه هغه سيزونه چې شریعت ورته ناپاک ویل دي هغه په لګیدلې نو هم سو پوری چې دا هغه د ځانه پاک کړی نه په وې وینځل نه خپل ځان یا په جامې لګیدل دی هغه یا په کم ځای چې د موس کوي په هغه یا په کم سیس چې د موس کوي په هغه لګیدل دي نو سو پوری چې پاک کړي نه نو موس د نشي کېدی نو الله جل جلاله فرمای وثيابک فطهر چې ماته د درېدو نمخ کې خپل جامه پاک په دې کې دواړه خبرې لاري چې جامه دې هم پاک کا او جسم دې هم پاک کا خپل ځان پاک کا او بیا راشه ماته ودرېږه نو دې نمخ کې چې مونږه مسلې او سبق وایو نو هغه به ټول په دې باره کې چیرې دا ناپاکواله چې کوم بیان شو حکمی ناپاکواله ده یا حقیقی ناپاکواله ده چې نجاست د په جسم لګیدل د ناپاکی بس طریقې سره حاصلېږي او کله به د پاکیږي چې بیا د موز قابل شي او بیا د مطلب دا دی چې د تلاوت قابل شي نو اوس مخه ته مسلې ټولې چې را رواني هغه